او زما د ایوان ته خواست چې په جمع مونږه دغه رونو ته دعا وکړو نو دعا د پاره دعا کوي بس دا دې الله اکبر الله دې وبخي جناب سپیکر صاحب محمد زاده یو نډر یو تکړه انسان او عموما به د علاقې د مفادو د راتلونکو د منشیاتو د دغه خبرو خلاف اواز اوچتاو خو نن هغه اواز دغه د پن شو هغه د خاورو لاندې لاړو سپیکر صاحب افسوس خبره ده چې یو نوجوان ناپاسي او هغه د ډرګز مافیا خلاف اواز اوچتی نو دغه به د همدا دغه خیر انجام بدای دویمه خبره ده سپیکر صاحب چې مونږه د انتظامیه چې کم کردار دی انتظامیه په کیلوګانو چرسونه ونیوي آیس ونیوي خو آیا زمونږه قانون کې دومره کمزوري چې هغه هفته بعد رهایشي وي او بیا 1500 روپۍ 1000 روپۍ جرمانه او بیا هغه خپل کار خپس شور او زور سره کوي سپیکر صاحب زما د ایوان ته زما د حکومتي د اپوزیشن پارټۍ د ټولو ورونو ته دا خواست دی چې کم از کم مونږ په دې اسمبلی کې ناسي مونږ د دې لپاره هغه قانون سازي وکړو او هغه قانون جوړ کړو چې کم سے کم په دې کې عمر قید یا د یو غټه جرمانه راشي چې کم از کم داسې خلک ونیولی شي او د هغو زر نظر ضمانت یا رهایي نه کیږي سپیکر صاحب ډیره د افسوس خبره ده چې کله هم داسې واقعات کیږي او د هغې مخنیوي زمونږ داسې نوجوانان کوي او هغه انجام داسې نو زما خیال دا دی چې د دغه خلکو به په مونږ باندې بیا راځي مونږ بیا زما خیال دا دی چې زمونږ د اسمبلی د دې خبرې خاص کر منسټر لا کوي نو په دې باندې بیا دغه نو وضاحت هم غواړو چې په دې ځای کې کمزوري په کم ځای کې ده عزتمندو مونږه سپیکر صاحب څنګه چې مونږ وې په هغه ورځ باندې دغه لاش چې کله هسپتال ته راغلو هسپتال ته د ډیډ باډي نه مخکې مونږ رسېدلي وو دغه پوسټ مارټم دغه ایون د دې پورې چې مونږ کله دغه غسل هم مونږ په هسپتال کې ما پخپله کړو خو ایمانن درته وایم جناب سپیکر صاحب چې 2-3 ورځې ما دغه د زخمونو د لاسه ما 3 ورځې 3 شپې ما له خوب نه دی راغلی د هغو په ورساو به څه تېرېږي زما د اسمبلی ته دا خواست دی چې څومره هم په دې باندې سخت نه سخت قانون سازي کیږي په هغې به مونږ قانون سازي کوو او بیا د هغو یو غټ ډیمانډ دا و چې کله د هغو ډډ باډي لاش راوړی او په روډ کې کېښودو زمونږ شهرهای ملکنډ چې کوم و هغه 8 ګنټې بلاک وه په هغې کې بیا مونږ مذاکرات وکړه مونږ سی ایم صاحب شکرګزار یو د هغو څه ډیمانډونه وو چې هغه مونږ سی ایم صاحب سره بار بار په رابطه کې وو او هغه ډیمانډونه چې د هغو کم د 788 وه او د اے سی او ډي سی کم معطل کېده چې خو سی ایم صاحب د مخکې نه کړي بیا د هغې نه علاوه زما د اسمبلی په دې پورمزو د ټولو په وساطت سره درخواست کوم جناب سپیکر صاحب چې هغو ډېر انتهایي کمزوري دي که فرض که څه ناڅه هغو ته څه پیکیج څه میلاو شي ځکه چې د هغو ذریعه معاش نور څه نشته ډېر زیات کمزوري دي او ډېر زیات غریبانان دي او هغې چې کم انتظامیه په وخت باندې هغې باندې خپل کار کړی دی او الحمدلله زه داد ورکوم د ملکنډ هغه انتظامیه ته چې هغه په هغې باندې پورې ایکشن اخیستی دی او د بیګا پورې زمونږ رابطه چې ونه په هغې کې 3 کسان گرفتار کړي هم دي او انشاءالله زر نظر به هغه د میډیا په سکرین باندې هم راشي خو زما د ایوان ته دا خواست دی چې د دغې منشیاتو کم
ډرګز مافیا چې ده د دې دپاره مونږ سخت نه سخت قانون سازي زما خواست دی چې په دې باندې مونږ سخت نه سخت قانون سازي وکړو چې کم از کم عمر قید یا باری جرمانه په دې باندې راځي چې کم از کم خلک د دې نه واوړي او زما د ایوان ته خواست دی چې په جمع مونږ دغې رونو ته دعا هم وکړو نو دعا دپاره به دعا کوي دعا کوي بس دا دې الله اکبر الله دې وبخي